محترم مسلمانانو، ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله د اکتوبر په میاشت کې پاکستان ته تشریف راوړي. د ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله په دوره باندې درې قسمه خلک خفه او ناراضه دي او انتهایی د غم او د خفګان اظهار کوي. اول د ډاکټر ذاکر نایک په دې دوره باندې چې هغوی پاکستان ته تشریف راوړي، انډین حکومت، د انډیا حکومت د هندوستان او د انډیا میډیا سخته ناراضه ده او شپه ورځ انډین میډیا هغوی دا واویلا او دا شور راغستی دی چې ډاکټر ذاکر نایک هغه پاکستان ته ولې ځي. د هغې وجه څه ده؟ وجه د هغې دا ده چې ډاکټر ذاکر نایک دا د هندوستان پیدایشي دی، په ممبئی ښار کې پیدا شوی دی او هلته راغټ شو، هلته تعلیم کړی دی او د اسلام ډیر دعوت او ډیر خدمت هغه په هندوستان کې وکړ. هندوستان چې کله پوه شي دغه بت پرسته حکومت، دغه د شرک مرکز چې کله پوه شي چې د ډاکټر ذاکر نایک حفظه الله په وجه ټولې دنیا ته حقیقي اسلام، رښتینی اسلام، صفا اسلام رسیږي، نو د ډاکټر ذاکر نایک خلاف هغوی پروپیګنډې شروع کړي، په هغه باندې بې بنیاده الزامونه ولګول، په هغه باندې دروغجن وایلیشن وکړل چې د دا کړي دي، دای کړي دي، دای کړي دي. حالان کې د انډیا سپریم کورټ د هغوی لویو محکمو هغوی هم دا بیان ورکړه چې ډاکټر ذاکر نایک دا بری دی، په ده باندې کوم الزام نشته او په دې الزامونو کې څه حقیقت نشته دی. نو هندوستان او انډین میډیا چې څومره ده په دې ورځو کې شپه او ورځ هر ساعت لګیا دي او د ډاکټر ذاکر نایک خلاف پروپیګنډې کوي، په هغه تهمتونه لګوي او د هغه چهره خلکو ته غلطه ښکاره کوي، د دې دپاره چې د ده دا دوره متاثره شي او مسلمانانو توجه د ده نه واوړي او د اسلام خدمت ونه کړی شي او مسلمانانو ته فایده ونه رسي. خو مونږ الحمدلله ټول مسلمانان یو، په دې خبرو باندې مونږ پوهیږو او انډیا دا زمونږ او ستاسو عقیدوي ازلي دشمن دی او چې کله دشمن زمونږ د اسلامي هیرو او اسلامي مبلغ او د اسلام د یو داعي خلاف پروپیګنډه کوي، نو دا زمونږ د هغه سره محبت او مینه نورم سیوا کوي. د انډیا ټول شیطانان د ده په راتګ باندې خفه دي، هغوی په ده باندې الزامونه ولګول، دی هجرت ته مجبوره که، دی د ملک نه وشړو. د ډاکټر ذاکر نایک په پیس چینل باندې، په پیس ټي وي باندې هغوی پابندي ولګوله، د هغه په پروګرامونو باندې پابندي ولګوله، د هغه ځمکې، د هغه جایدادونه، د هغه املاک قبض کړل، د هغه روپۍ او دغه شانتې د هغه دفاترې، د هغه مرکزونه هغه بند شو. دا د انډیا ظلم و د اسلام د یو داعي سره، او هغه داعي چې په پر امنه طریقه او د دلیل او د لاجک په طریقه باندې هغه لګیاو او د ټولې دنیا کفارو ته چیلنج ورکړو او د دنیا په یو کافر کې که هندو، که سیکو، که یهودیو، که نصرانیو، که ملحدو، یو کافر کې دا جرأت او دا زړه او دا زور نه و چې د ډاکټر ذاکر نایک سره مخامخ کینی او هغه سره د دلیل په میدان کې، د ډایلاګ په میدان کې، د لاجک په میدان کې خبرې د هغه سره وکړي. دویمه ډله چې د ډاکټر ذاکر نایک په راتللو باندې پاکستان ته ډیر ناراضه دي او ډیر خفه دي او ډیره واویلای راغستې ده، هغه لیبرل طبقه، سیکولر طبقه، ملحدین او ایتیزم والا خلک، الحاد والا خلک، بېدینه خلک چې د دین سره هیڅ تعلق نشته، دا ډیر زیات خفه دي او په دې سوشل میډیا انټرنیټ باندې هغوی غوبله واویلا راغستې ده چې دی ولې راځي پاکستان ته؟ آیا په پاکستان کې د علماو څه کمی دی؟ په پاکستان کې د مشایخو کمی دی؟ په پاکستان کې د مفتیانو کمی دی؟ نو موږ دغه ملحدینو ته وایو چې تاسو به ځکه خفه یې چې ډاکټر ذاکر نایک هغه یو داسې مناظر اسلام دی، وکیل اسلام دی، مبلغ اسلام دی چې د الحاد مخې نیولې ده. ملحدین هغه پړه کړي دي، ملحدین د هغه نه تښتېدلي دي، په کالجونو کې، په یونیورسټیانو کې
او د دنیا په هر ګوټ کې چې ملحد دی د هغه مخې ته نشي راتللی او د الحاد دروازې هغه ماتې کړي دي د الحاد دیوالونه نړولي دي الحاد له ضربه ورکړې ده الحاد له گزار ورکړی دی ځکه هغوی ته پته ده چې دی کم بیان کوي کم تقریر کوي کم وعظ کوي او کم تحقیقات دي په دې سره الحاد د دنیا نه ختمیږي د الحاد مخه نیول کېږي د ملحدینو بیخونه ویستلی کېږي د ملحدینو چې څومره اعتراضات دي د هغې جوابونه د سره شته دی د ملحدینو خولې بندولی شي درېیمه طبقه خلک چې د ده په راتللو باندې ډېر خفه دي او ډېر پریشانه دي او بالخصوص په پاکستان کې دننه دي هغه قبر پرسته فرقه پیر پرسته خلک او هغه خلک چې د قبرونو مزاراتو زیارتونو په شرکونو کې اخته خلک دي هغوی ته هم پته ده چې ډاکټر ذاکر نایک راشي تقریر وکړي پاکستانی عوام واوري بلکې د دنیا ټول مسلمانان به اوري د ده په تقریر سره به د الله وحدانیت ثابت شي د الله توحید به دنیا ته راشي د الله توحید به خلک وپیژني د خلکو د زړونو نه د قبر د زیارت د مزار د جنډې د ګمبتې د خانقاه د پیرۍ د موریدۍ دا قدر او دا احترام به ختم شي خلک به الله واحد لا شریک ومني خلک به الله رب العالمین یو ذات وپیژني او د دې قبر پرستو د دې پیر پرستو د جالونو نه به محفوظ شي دا خلک هغه پیر پرسته او قبر پرسته بریلي طبقه خلک شپه او ورځ لګیا دي او دته چیلنجونه ورکوي چې موږ سره مناظره وکړه هغه خلک ډاکټر ذاکر نایک ته چیلنجونه ورکوي هغه قبر پرسته خلک هغه پیر پرسته خلک چې په خپل کلی کې څوک نه پیژني بلکې په خپل کور کې خپل بچي او ښځې خبره نه مني هغه خلک هم ډاکټر ذاکر نایک ته چیلنجونه د مناظرې ورکوي وړه خوله او غټې خبرې چرته ډاکټر ذاکر نایک او چرته د دغه علاقې یو ملا یو مفتی چې هیڅوک نه پیژني چې ټول عمر د هغه په خیرات خوړلو کې په حلوا خوړلو کې په سخات خوړلو کې په سلوختۍ خوړلو کې د اولې ورځې خیرات خوړلو کې د درېیمې د خیرات په خوړلو کې د خلکو نه په لوټ مار کې ټول عمر تیر شوی دی نو قبر پرست پیرانو سره پیر پرست خلکو سره تعویض پرست خلکو سره دا یره ده چې زمونږ دا کم اغلا ده زمونږ کم دا واردات دي ډاکټر ذاکر نایک دا راښکاره کوي دا به دنیا ته رسیږي او زمونږ د اغلا به رسوا شي بیا به موږ د عوامو نه مالونه نشو خوړلی بیا به موږ عوام نشو ګمراه کولی او زمونږ د شرک اډې او دا مزارات د ده په راتګ د ده په بیانونو د ده په وعظ سره به بند شي زمونږ به جیبونه هم خالي شي زمونږ به خېټې هم خالي شي او زمونږ نه به د خلکو توجه واوړي بعضې نامنهاد مولیان یا مفتیان چې څوک هغوی نه پیژني مجاهل خلک دي غیر معروف دي په ډاکټر ذاکر نایک باندې یو اعتراض د لباس کوي چې د ده کالر غټ دی د ټای اچوي د پینټ پتلون اچوي دا ولې اچوي زما مسلمان وروره که علم در سره نو دا لباس دی او په لباس کې شریعت پابندي په چا نه ده لګولې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمر کې په زندګۍ کې شلوار یا پرتوګ نه دی اغوستلی ټول عمر هغوی لنګ اغوستی دی څادر یې ورسره تړلی دی او کله کمیس پې د پاسه اغوستی دی و مسلمانه که چرته لباس فرض شي نو موږ مسلمانان ډیر د دې عام مسلمانانو لباسونه چې دی هغه پرتوګ دی شلوار دی کمیس دی لنګ تړل د لږو خلکو رواج دی هغه هم رواج دی نو بیا خو هر مسلمان لا نارینه زنانه لا او هر چاله پکار دي چې بغیر د لنګ تړلو نه ونه ګرځېږي دا لباسونه دي د یو ځای رواج به پینټ پتلوني او که په پینټ پتلون باندې څوک جاهل کیږي او د اسلام نه وځي او ناخبره کیږي نو زمونږ د کراچۍ مسلمانان زمونږ د سند مسلمانان زمونږ د پنجاب مسلمانان دا خو ته د اسلام نه خارج کړل بلکې په یورپي ملکونو کې امریکا کې برطانیا کې نورو یورپي ملکونو کې فرانس کې جرمني کې او په دې نورو ډیرو ملکونو کې زمونږ ټول مسلمانان په پینټ پتلون کې ګرځي په پینټ پتلون نه څوک کافر کیږي او نه دا د کفارو لباس دی دا لباس دی
هغوی هم استعمالوي موږ هم استعمالو، هغوی هم موبایل یوز کوي موږ هم یوز کوو، هغوی هم په ګاړو کې ګرځي موږ هم ګرځو، هغوی هم په جهازونو کې سفر کوي موږ هم کوو، هغوی هم خوراک کوي موږ هم کوو، هغوی هم ګړۍ استعمالوي موږ هم استعمالو. دې ته مشابهت نه وي. مشابهت چې من تشبه بقوم فهو منهم، هغه المن دی چې کله مشابهت ته د هغه سره په دین کې په اخلاقو کې او د لباس په باره کې رسول الله علیه السلام فرمایي کل ما شئت والبس ما شئت، هر څه چې ستا خوښي هغه خوره، پابندي نشته دی. په هغه زمانه کې دا خوراکونه نه اوس شته، او څه چې د خوښي هغه اغونده. کنه نبی علیه السلام په ګاډي کې سفر نه دی کړی، په موټرسایکل نه دی کړی، موټر نه دی کړی، سفر اکثره په خره باندې کړی دی او په اوښ باندې کړی دی. نن مسلمانان ولې په ګاډو کې ګرځي؟ دا خو د کفارو مشابهت دی. مسلمانان ولې جهازونو کې ګرځي؟ ولې د پیغمبر علیه السلام په شان په خره باندې سورلی نه کوي، په اوښ باندې نه کوي؟ نو دا اجازت ته په دې کې ځکه دا عادات دي، او په عاداتو کې په چا باندې پابندي نه وي. کالر غټول، کالر وړوکی کول، دا د هغه مولیانو خبرې دي چې هغه صرف خلاصه ویلې ده، هغه صرف منیه ویلې ده، او هغه صرف الف باتا ویلې دي. و مسلمانه په کوم ځای کې راغلي دي چې کالر به چې دی د غوږونو والا نه جوړی، غټ به نه جوړی، وای کالر دی او سکالر دی، او د سکالر چې دی کالر د سکالر نه غټ دی او دا غټ دی. دا د هغه مسلمانانو خبرې دي چې هغوی صرف په کلي کې پاتې شوي دي او دغه دوه کتابونه لوستلي دي. غریبانان د څه نه خبر نه دي. مسلمان وروره کالرې جوړول، د کپونو والا دانستونی جوړول د اسلام نه دي منع کړي. په کوم حدیث کې منع ده؟ په کوم ځای کې راغلي دي؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام خدا ټوپۍ هم نه دي په سر کړي، نبی علیه السلام په داسې پوخ کور کې هم نه دی اوسېدلی، نبی علیه الصلاۃ والسلام خو زموږ په شانتې روپۍ هم نه دي استعمال کړي، زموږ په شانتې غوړي او خوراکونه هم نه دي استعمال کړي. نو دا د ناپوهه جاهلانو خلکو خبرې چې دنیا یې نه ده لیدلې، او د اسلام سټډي او مطالعه یې نشته دی، او د اسلام نه ناخبره دي. یو مولوي صاحب لګیاو، وایي د ډاکټر ذاکر نایک خبرې ما اورئ. ولې؟ وای هغه د څلور مذهبه خبرې نه کوي او صرف وای د اسلام خبرې کوي. دا هم زمونږ د مولیانو جهالت، ناپوهي، ناخبرتیا، بې علمي ده. څلور مذهبه اسلامو، څلور مذهبه نو اسلامو، څلور مذهبه لا پیدام نو، ځکه هغه د څلورو مذهبو خبرې نه کوي او د اسلام خبرې کوي. او څلورو مذهبونو په من کې څومره ډلې جوړ کړي، څومره بې اتفاقي، څومره بې محبتي، بیا په هر یو مذهب کې ډلې، په هر یو مذهب کې تنظیمونه. نو ځکه هغه د رښتینی اسلام، د صفا اسلام، د حقیقي اسلام خبره کوي چې نه به پکې ډلې، نه به پکې تنظیمونه، نه به پکې یو بل ته کافر ویلي، نه به یو بل ته ګمراه ویلي، نه به یو بل د مسجد نه وباسي. هغه اسلام او هغه دین چې محمد رسول الله علیه السلام صحابو ته پرېښو، د حق سوچه اسلام خبرې کوي. نو ځکه دوی وایي چې د څلورو مذهبو خبرې نه کوي. څلورو مذهبونو دنیا څلور ټوټې کړله. لکه دلته حنفي مذهب، بیا په حنفي کې یو دیوبندي دی، بل بریلی دی، بریلی دیوبندي ته کافر وای، دیوبندي بریلی ته کافر وای، یو بل پسې مونځ نه کوي، د یو بل په مساجدو کې خلک نه پرېږدي. بیا دیوبندیان په شپږ شلو ډلو تقسیم، بریلیان په شپږ شلو ډلو تقسیم. نو د دې فایده نشته دی. او کوم چې سوچه اسلام دی په هغې کې نه ډلې شته، نه فرقواریه شته. د الله فرمان دی واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. د الله رسۍ چې قرآن او سنت دی دا ونیسئ، ډلې پرېږدئ، منځبونه پرېږدئ، تنظیمونه پرېږدئ، پالټۍ پرېږدئ. او تعجب په هغه مولیانو باندې چې هغوی دته د مناظرې چیلنج ورکوي او دته وایي چې موږ سره مناظره وکړه. اول خو هغوی د قابل نه دي چې د سره کینی. مناظره خو لري خبره ده، د دې قابل نه دي چې د سره مخامخ کینی، ځکه دغه مولیان د هیڅ نم نه دي خبر، او د اسلام مبلغ دی. او بل دا ده چې دا خو د پاکستان د عوامو او د حکومت ملمه دی. دا سرکاري ګیسټ دی، په سرکاري دعوت باندې د سرکار او د حکومت په بلنه دعوتنامه باندې را روان دی. او د چا کور ته چې ملمه راځي هغه ته دا نه وایي چې ما سره مناظره وکړه. د چا کور ته چې ملمه راځي د اسلام روایات، د ایمان روایات او د اخلاق روایات دا دي چې د ملمه خلک استقبال کوي، ملمه څوک شړي نه، ملمه ته څوک سخته خبره نه کوي. دا څنګه مولیان دي، دا څنګه مفتیان دي چې ملمه ته وایي چې موږ سره مناظره وکړه او یا مه راځه؟ دا څنګه ملمه پالنه ده؟ دا څنګه اکرام الضیف دی؟
دا څنګه میزباني ده چې ستا ملک ته ستا وطن ته او د عالم اسلام یو درون ملما درون شخصیت په عالم کې قدرمن شخصیت را روان دی او زمونږ مولوي صاحب ورته وایي او مفتي صاحب ورته وایي چې ما سره مناظره وکړه ما سره خبرې وکړه ما سره کینه یا مه راځه د اسلام دی د ایمان دی د پښتو ده د غیرت دی د څه شی دی نو دا مولیان د دې نه دي خبر نو عزتمندو ډاکټر ذاکر نایک زمونږ میلمه دی استقبال به کوو خوش آمدید ورته وایو ویلکم ورته وایو هرکلی ورته وایو اهلا وسهلا مرحبا ورته وایو الله دې راولي هر کله دې راشي ځکه زمونږ د سترګو تور دی زمونږ د سر تاج دی زمونږ د زړه ټکور دی او د اسلام یو لوی داعی دی ځکه ورته موږ خوشحاله یو هغه د اسلام دپاره دعوت کوي تبلیغ کوي مناظرې کوي او څومره خلک چې د په وجه الله مسلمانان کړي دي د الجزیره د چینل مطابق د هغوی د رپورټ مطابق په دنیا کې هغه خلک چې د ډاکټر ذاکر نایک په لاس باندې او د په دعوت باندې الله مسلمانان کړي دي د هغوی تعداد د 11 لاکه نه واله تر 12 لاکه پورې دی 11 لاک نه 12 لاک پورې صرف د په دعوت مسلمانان شوي دي او زمونږ مولوي صاحب او مفتي صاحب چې دته وایي ما سره مناظره وکړه نو هغه په ژوند کې 2 کافران لا نه دي مسلمانان کړي او کافران مسلمانان کول پرېږده زمونږ مفتیان شپه ورځ لګیا دي چې کوم مسلمانان دي هغه د اسلام نه وباسي چې ته مسلمان دی ته کافر او ته چې دی کافر او هغه لګیا دی هندوان سکان یهود نصارا ملحدین لیبرل خلک سیکولر خلک د اسلام نه بې تعلقه خلک د هغه په دعوت مسلمانان شوي دي نو د هغه د دې عمل قدر پکار دی احترام پکار دی او چې زمونږ ملک ته راځي موږ له خوشحالي پکار ده د هغه پروګراماتو کې شرکت پکار دی اورېدلې پکار دی موږ او تاسو له